الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. معززو یو ورور پوښتنه کړې ده چې په سنن ترمذی کې یو حدیث راځي چې ابي حیه وایي ما حضرت علی رضی الله عنه ولیدی هغه اودس وکړي ثم قام فاخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم، بیا ولاړ سو د اوداسه کمې اوبه چې په هغه لوښي کې پاته وې په ولاړه باندې هغه وچښلې غړپې کړلې. د دې حکمت څه دی؟ الجواب بالله التوفیق. محترمه، په دې کې راز دا دی چې انسان څنګه د خپل ظاهري اندامونه پاک کړله، پر هغه باندې اوبه توی کړې چې په دې وجه باندې الله رب العالمین دا ظاهري اندامونه پاکوي د ګناهونو څخه. دا رقم کومې اوبه چې د اوداسه پاتې هغه انسان په ولاړه باندې غړپ کې ویچښي، دې ته اشاره ده چې څنګه الله تعالی زما ظاهري اندامونه را پاک کړل، داسې د الله تعالی زما د باطني ګناهونه هم را معاف کړي، داسې د الله تعالی ما باطني هم صفا کړي. ځکه چې د اوداسه په دې اوبو کې یو خاص تاثیر وي، خاص برکت پکښې وي. او ډیر علما دغه ته سنت وایي او بعض علما ورته د مستحب حکم ورکوي. په نور الایضاح کې راځي، په آداب الوضو فصل کې په 14 صفحه کې، او دا شان په رد المختار کې راځي په کتاب الطهاره کې په اول جلد 252 صفحه کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.